د اعظم ویبپاڼې د سیاسي مرکو په لړۍ کې دا ځل په امنیت شورا کې د سولې او ملکي مرژوبلې د مخنیوي چارو مشر انتظار خادم سره مرکه کړې او د طالب بندیانو اړوند مهم موضوعات مو ترې پوښتلي دي. ستاسو پام دغې مرکې ته راګرځوو. محترم خادم صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې که طالبان د 15,000 بندیانو تر خلاصون وړاندې بین الافغاني خبرې رد کړي، آیا د طالب بندیانو ازادي به بیا هم روانه وي؟ سلامونه. طالبان 15,000 بندیان غواړي او موږ تر 15,000 بندیانو خلاصو. 2,000 بندیان خلاص دي، 1,000 به نور هم خلاص کو. په مقابل کې طالبان هم زموږ بندیان باید خلاص کړي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي. له هغه وروسته به بیا د حالاتو په کتو باندې انشاءالله نور بندیان هم خلاصو. د حکومت اراده دا ده چې ټول بندیان خلاص کړي او سوله راشي. د دوهمې پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې ولې د تېرې ورځې په څېر په ډله ییزه توګه بندیان پخوا نه خوشي کېدل، او آیا راتلونکي کې به هم ورته پالیسي وي که به سل تنه ازادیږي؟ د سلو بندیانو خلاصېدل په راتلونکي کې یا په ډله ییزه توګه بندیان خلاصېدل دا پر حالاتو پورې او لوجستیک پلان پورې او د خلاصون پر امکان باندې متمرکز دي. نو که چېرته ممکن وو حتما ډله ییز به خلاص کړو، که چېرته نه سلسل به خلاص کړو. ولې حالات ته به ګورو. دلته کوم سیاسي ملحوظ نشته، یوازې د امکان مسله او د نه امکان مسله. خادم صاحب، طالب بندیانو کې هغه 15 تنه چې حکومت یې د خوشي کولو پر سر چنې وهلې لا هم سرې کرښې دي. حکومت طالبان خلاصي او طالبان هم د 15 کسانو له څخه خلاصي. غټ طالب او وړوکی طالب پکې مطرح نه دي. موږ طالبان خلاصو او آهسته آهسته به سولې ته نږدې کیږو. ویل کېږي چې د طالبانو د بندیانو د کمیسیون کوم پلاوی کابل ته راغلی. په دې اړه که راته ووایئ چې آیا د طالبانو د بندیانو د کمیسیون کوم پلاوی په رښتیا هم کابل ته بیا راغلی؟ که جواب مو هو وي نو د دې پروسې د کامیابي او که د بیا ځنډ هیلې زیاتې دي. د طالبانو استازي ور د مخه نن ماښام کابل ته رارسېدلي دي. البته د تایید د راتګ د رسېدو امکان هغه کنفرم خبرې ما سره نشته. ولې کله چې له خپل ولایت را روانېدل زه په جریان کې وم او د حرکت په حال کې وم. نو کله چې راشي امید لا زیاتېږي ځکه دلته به دواړه هیئتونه مخامخ خبرې وکړي، خنډونه به له منځه یوسي او بالاخره یو لاره به جوړه کړي مخکې. د وروستۍ او د پای د پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې له روانو حالاتو سره سم د بندیانو د خوشي کولو پروسې مخالفینو او د دغې پروسې د ملاتړ لپاره مو ځانګړی پیغام څه دی؟ له جګړو راوتل، سولې ته ننوتل دا قرباني غواړي، حوصله غواړي. په زاریو باندې هم نه کېږي او په احساساتو هم نه کېږي. موافقین او مخالفین ته مې همدا پیغام دی چې سولې یوازینۍ لار ده، سولې د کامیابۍ لار ده، سوله د مرګونو د مخنیوي لار ده، سوله د کورنیو د نه ورانېدو لار ده. نو سوله باید په ټولو وکړو ځکه سوله د یو نفر کار نه دی. نو مخالفین او موافقین ټول به د ملت په حیث باندې لکه ورونه سره کینی او وطن به جوړوي.